زړه امنیه قومنداني ده. دلته مختلفو نوع وسایل، حامي ټانګونه، رینجرې، مهمات په زیات تعداد کې د طالبانو لاسته ورغلي دي. دا هغه ځای ده چې دلته بندیان سکنجه کېدل، په دغه زیرخونو کې نوکان ترې ویستل کېده، مختلفه سزاګانې ورکولې دي. هغه بندیان یو ویډیو موږ پرون هم کړی و، نن هم د همدغه زیرخونو کې چې وخت تېر کړی د تاخانو کې یو بل بندي هم لرو، هغه سره هم تاسو سره مرکه کوو. دلته دومره وحشت سوی، دلته د انسانیت جنازه وتلې، دیموکراتانو، جمهوریت پلو، هغه چا چې موږ ته انساني حقوق ښودل، دلته د انسانیت جنازه ویستلې، انساني حقوق ټول تر پښو لاندې شوي. تاسو ته هغه ویډیو ښایم، ویډیو مه دا زنځیر ده، په دې بندیان وهل ده. ویډیو ښکاري درته؟ ښکاري؟ ښکاري. دلته دغه کټونه د دې لپاره نه دي چې دوی بندیان دلته پکې آرام وکړي. دلته بندیان سکنجه کېدل، په دې کټ به سملول کېدل او په کیبلونو به وهل کېدل. دغه دوه کټونه دي. 4 کسان به د دې یو کټ لاندې او 4 به د بل کټ لاندې، 4 د ده د پاسه، 4 د ده د پاسه. دلته د تشناب، بدرف، د اوداسه، د اوبو هیڅ انتظام نشته او هر څه به دلته بندیانو به خپل قضای حاجت هغه ژړو ډبو، وړو وړو ټپکو کې یا په کاسو کې د خپلو ملګرو تر مخې قضای حاجت کو، دوی به بیا د باندې وړه. دلته له 10 میاشتو نه نیولې تر 6 کالو پورې بندیان ساتل شوي دي چې حتی په 6 کالو کې دوی لمر هم نه دی لیدلی. نو موږ نړیوال سازمانونه، ملل متحد، حقوق بشر، دیموکراتان او جمهوریت پلو ته دعوت ورکوو چې راشئ دغه د وحشت جنازه، دلته د انسانیت جنازه چې وتلې، د دې پوښتنه وکړئ. دا د تاسو په تندي تور داغ ده. ټول لعنت د په هغه چا وي چې بیا هم د بشریت دعوه کوي، بیا هم موږ ته د انسانیت د ښودلو دعوه کوي. دلته هغه ظلمونه او هغه وحشتونه سوي چې بشریت ترې نه شرمېږي. ای دیموکراتانو، ای سیکولرانو،